بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. ګرانو لیدونکو، زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ او زموږ دغه ویډیوګانې درسونه په پوره غور سره تعقیب کړئ، خپل هغه مهم ټکي یادداشت کړئ تر څو تاسې وکولی شئ په ازموینه کې پوره نمرې او بریالي شئ. دا دې بیا هم زه د 12 ټولګي د کیمیا مضمون د تشریح کولو لپاره چې دیرشم لوست دی 9 او 8 صفحې پورې مربوط کیږي، تاسې په چوپړ کې حاضر یم. د دې درس عنوان دی د الکینونو لاسته راوړنه او د دې درس څخه مو موخه یا هدف دا دی چې تاسې وکولی شئ په آخر د دې درس کې په مختلفو طریقو باندې تاسې د الکینونو لاسته راوړنه زده کړئ. مخکې دې چې د الکینونو لاسته راوړنې په اړه خبرې وکړم، موږ په تیر درس کې د الکینونو کیمیاوي او فزیکي خواص تاسو ته تشریح کړه چې په هغه کې هغه مهم ټکي د کیمیاوي تعاملاتو وو چې الکینونه څنګه کولی شي کیمیاوي تعاملات ترسره کړي. د مثال په ډول هایدروجنیشن مو هم وکاروه چې کله الکین هایدروجنیشن شي الکان لاسته راځي، همدارنګه که چیرې هالوجنیشن شي القایل هلایل لاسته راځي او هایدرو هالوجنیشن شي القایل هالات لاسته راځي. همدارنګه مونږ د الکین پولیمریزیشن په اړه خبرې وکړې چې الکین کولی شي پولیمیر هم جوړ کړي او د هغې هغه مهم پولیمیر په پلاستیک جوړونه کې هم کارول کیږي. همدارنګه د پولی وینایل کلوراید څخه هم دوی د پی وی سی یا المونیمي هغه کړکیانې چې اوس عصر کې جوړیږي هغه د ایتلین یا وینایل کلوراید پولیمیر څخه جوړیږي. نو په دې درس کې مونږ په دې اړه خبرې کوو چې مونږ څنګه کولی شو الکین لاسته راوړو. لومړی طریقه هایدروجنیشن یا د الکانونو د ارجاع څخه کله چې یو الکان ارجاع شي یا هم هایدروجنیشن شي ایتلین یا که چیرې د الکاین وبخئ الکاین هایدروجنیشن شي نو ایتلین لاسته راځي. الکاین یا ایسیتلین مرکب که موږ په نظر کې ونیسو، ایسیتلین تاسو پوهیږئ چې درې ګونې اړیکې لري. که چیرې دی هایدروجنیشن شي په نتیجه کې CH2 ایتلین لاسته راځي. که چیرې موږ دا تعامل داسې ولیکو چې یو هایدروجن درې اړیکې د کاربن د بل کاربن سره دي، یو اړیکې د هایدروجن سره. که چیرې دوی د هایدروجن په شتون کې یعنی هایدروجن په نصب شي یو مالیکول په نتیجه کې تاسې پوهیږئ چې ایتلین لاسته راځي. څنګه؟ لومړی دغه هایدروجن راځي دغه اړیکه ماتوي، نو کله چې اړیکه پرې شوه نو دلته هم یو الکترون پاتې کیږي او دلته هم. مونږ په د اړیکه پرې کېدلو په اړه په 10 ټولګي کې ویلي وو چې یو هیترولیتیکي پرې کېدل دي، یو هومولیتیکي. دلته د کاربن او کاربن ترمنځ هغه توان هغه قوت الکترونیګیټیو خاصیت مساوي دی، نو دلته هومولیتیک پرې کېږي. نو یو الکترون دلته آزاد پاتې کېږي، یو الکترون دلته، نو په ځای یو هایدروجن په دې کاربن باندې نصب کېږي، د درې ګونې اړیکه منځه ځي، بل هایدروجن هم په بل کاربن باندې نصب کېږي چې ایتلین لاسته راځي. بله طریقه چې مونږ غواړو تاسو ته تشریح کړو هغه د الکانونو د ډي هایدروجنیشن څخه ده. یعنې که چیرې مونږ د یو الکان څخه یو مالیکول هایدروجن لرې کړو په نتیجه کې ایتلین لاسته راځي. د مثال په ډول CH3 رابطه CH3 دا که چیرې
دې مرکب ته موږ 1500 درجې د سانتیګریډ تودوخه ورکوو او د کروم اکساید په شتون کې دلته ایتلین لاسته راځي، همدارنګه هایدروجن ازادیږي. یعنې دې طریقې ته موږ څه وایو؟ د الکان ډیهایدریشن، د الکان ډیهایدروجنیشن. یعنې که چیرې موږ د الکان څخه یا مولکول هایدروجن لرې کولی وشو چې هغه ته 1500 درجې تودوخه او همدارنګه د کروم اکساید ضرورت دی، ایتلین او هایدروجن لاسته راځي. همدارنګه کولی شو د الکایل هلاید د دی هایدروهالوجنیشن څخه هم کولی شو ایتلین لاسته راوړو. د مثال په ډول که چیرې موږ ولرو CH3 CH2 CH CHI چې دغه هالوجن دی، همدارنګه CH3 دلته CH3 دی. هر کاربن 4 اړیکې باید پوره کړي. که چیرې موږ د پوتاشیم هایدروکساید القلي په شتون کې د دغه څخه ایودین او هایدروجن یعنی څه وایي د ایودین او یو اتم د ایودین او اتم د هایدروجن د دغه څخه چې لرې کړو، موږ کولی شو دلته د یوې ګونې اړیکې په ځای دوه ګونې اړیکه جوړه شي د کاربنونو ترمنځ او کوم مرکب چې موږ غواړو هغه لاسته راځي. د مثال په ډول یعنې لیکو چې CH3 CH رابطه CH رابطه CH3 دلته CH3 موږ درلوده، په نتیجه کې HI. یعنې د که چیرې موږ د یوه القایل هلاید نه د پوتاشیم هایدروکساید په شتون کې هایدروجن هلاید لرې کړو، په نتیجه کې ایتلین او همدارنګه هایدروجن آیوداید لاسته راځي یا هایدروجن هلاید لاسته راځي. دا یې بله طریقه. او موږ که چیرې د الکانونو د انشقاق څخه هم د الکینونو یا ایتلین هم لاسته راوړلی شو. د مثال په ډول که چیرې دغه مرکب انشقاق شي، دا یې په 3 مرکبونو باندې انشقاق کېږي. د که چیرې 400 څخه تر 1500 درجې د سانتیګریډ تودوخه ورکړل شي، دلته 3 مرکبه جوړېدای شي. لومړی مرکب یعنې که چیرې موږ د دغه بیوتان څخه بیوتان ته 400 نه تر 1500 یا 450 درجې پورې تودوخه ورکړو. دغه ځینې یو کتاب کې 1500 درجې راغلی، یو کتاب کې 450، ستاسې کتاب کې 450 درجې راغلی. د 400 تر 450 درجو پورې که چیرې دغه مرکب ته موږ تودوخه ورکړو، په نتیجه کې لومړی میتان ځینې جلا کېږي، همدارنګه تقریبا 48% امکان لري چې دغه مرکب لاسته راشي. او که چیرې 3 تخمینه دي د دغه تعامل په نتیجه کې، یعنې 48% امکان لري چې میتان او یو پروپین جوړ شي، او تقریبا 18% امکان لري چې
یو ایتان یو ایتلین جوړ شي. CH درې رابطه CH درې جمع CH دوه رابطه CH دوه، یعنی دا شپږ امکان لري چې تشکیل شي. او همدارنګه د دې امکان هم شته چې CH درې رابطه CH رابطه دوه ګونې CH او رابطه CH دوه جمع هایدروجن، یعنی د دې امکان شته چې 14% لاسته راشي. د الکالونو د انشقاق څخه هم درې ډوله مرکبات جوړیږي چې د دغه لومړني تعامل چې هم میتان هم د یو پروپین جوړېدل چې 48% امکان لري، او بل د ایتان او ایتلین دلته دوه ګونې رابطه ده، دغه 18% امکان لري، او د دریم تخمین هم په همدې ډول دی. موږ ځینې مهم الکینونه هم لرو چې یو ایتلین دی او همدارنګه یو هم د پروپین دی، بیوتین دی او پینتین دی، یا پروپاین، بیوتین او پنتین، چې هر یو یې غواړم زه تاسو ته تشریح کړم. په دې بخش کې لومړی ایتان یا ایتلین وبخښئ. ایتلین تاسو پوهېږئ په اړه مو لږ معلومات درکړل. ایتلین هغه مرکب دی چې د الکینونو د جملې څخه دی، او همدارنګه دی د دوه کاربنو او د څلور هایدروجنو څخه جوړ شوی. دوه ګونې اشتراکي اړیکې د دوی منځ کې شتون لري، او دی درې هغه مهم پولیمرونه لري چې په صنعت کې ډېر ارزښت لري، په پلاستیک جوړونه کې. همدارنګه پروپلین دی چې د پروپان د دیهایدریشن څخه لاسته راځي. که چیرې موږ پروپان په نظر کې ونیسو، د نیکل کتالس په شتون کې C3H6 جمع د هایدروجن پروپین لاسته راځي، چې دغه مرکب هم په صنعت کې ډېر کارول کیږي. همدارنګه دی په ګازي حالت باندې دی. او بل مرکب چې هغه مهم دی د الکینونو، هغه بیوتین یا بیوتاین دی، چې هغه درې ایزوتوپه لري. درې ایزوتوپه موږ کولی شو دلته رسم کړو. CH3 C2 CH2 رابطې CH2 دا یو ایزوتوپ، CH2 CH رابطه CH2 CH3 ستاسې په کتاب کې هم رسم شوي، لیکل شوي دي. همدارنګه بل ایزومیر چې دی CH دوه رابطې CH2 CH3 CH3 دوه میتایل پروپین دی، او همدارنګه دته ویلی شو چې یو بیوتین، دته هم ویلی شو چې یو بیوتین. دغه اړیکه کې چیرې مثلا وکولی شو منځته راولو، یعنې د دې ترمنځ فرق دا دی چې د ده اړیکه دې خوا ته دوه ګونې او د دې خوا. دغه کولی شو چې دلته یې هم ولیکو. دلته به ولیکو CH2 CH وکړئ، دلته CH3. یعنې دلته ویلی شو چې یو بیوتین، دلته ویلی شو چې دوه بیوتین، دلته وایو چې میتایل پروپین. یعنې د څلور کاربنونو په شتون کې دوی کوم ایزومیرونه چې لري، او همدارنګه
بل هغه مهم مرکب پینتین دی چې هغه د سایکلو الکانونو د هالوجنیشن څخه لاسته راځي که چیرې موږ سایکلو الکان هالوجنیشن کو د هغې دوه مرحلو کې تعامل ترسره کیږي چې پینتین لاسته راځي. نو په دې درس کې موږ د الکینونو هغه لاسته راوړنې وویلې چې موږ څنګه کولی شو الکین لاسته راوړو یا ایتلین لاسته راوړو. موږ څو طریقې ویلې چې یو د الکاین د ارجا څخه یا د الکاینونو د هایدروجنیشن څخه او همدارنګه موږ په لابراتوار کې چې کله غواړو ایتلین لاسته راوړو نو د ایتایل الکول څخه چې که چیرې موږ یو مالیکول اوبه لري کړو د سلفوریک اسید په شتون کې ایتلین ګاز لاسته راځي. یعنی کوم طریقه چې موږ په لابراتوار کې کار کوو هغه د الکولو د ډیهایدریشن څخه یعنی د الکولو څخه که چیرې موږ یو مالیکول اوبه لرې کړو نو ایتلین لاسته راځي. هغه مهم تعاملات یا هغه مهمې طریقې چې وي هغه ما تاسو ته ولیکلې. خدای دې وکړي چې څه مو ځینې زده کړې وي. د کورنۍ دندو دپاره تاسې کولی شئ د الکینونو مهمه طریقې د الکینونو لاسته راوړلو مهمه طریقې خپل کتابچو کې ولیکئ. یعنې موږ د الکینونو د لاسته راوړلو لپاره ډېرې طریقې لرو. کوم هغه طریقې چې ستاسې په نظر امکانات په لابراتوار کې وي او هغه ستاسې نظر کې چې ډېرې مهمې دي هغه 2 3 یا 4 طریقې خپل کتابچو کې یادداشت کړئ. دا و زموږ نننی درس. تر بیا مو په الله سپارم. د خدای په امان.